واورا نوجوان واورا پښتون واورا تا به په دین باندې نن کولو تا به په پټکی باندې نن کولو تا به په اسلام باندې نن کولو تا به په حیا باندې نن کولو تا به په پښتو باندې نن کولو نن هغه پښتون راشه وګوره نن پښتون خپل اوقات هیر کړی دي نن پښتون خپل کردار هیر کړی دی د خپل مشرانو تاریخ دی پښتون هیر کړی دی پښتون الله رسول فرمای اولئک فتحان الاسلام پښتون چې ژوندې وي د چا پلارم دین اسلام د مقدس مکه نشي میټاولې پښتون ژوندې وي د چا پلارم دین اسلام د ځمکې نه نشي میټاولې نن پښتون دین اسلام ته شاکړې ده کنه ده جماعت ته شاکړې ده کنه ده ګيري پټکی ته شاکړې ده کنه ده قران ته شاکړې ده کنه ده ټیک ټاک ته متوجه دي ټیک ټاک ته عام پاریو خواهشمند ده پاریو کې وګرځم اے نوجوانا صحابو ننګونو وګورا سعد رضی الله عنه جنگيږي الله رسول आवाज کوي دا نوجوان څوک دی دا چهره پټکړی دا څوک دی و یا رسول الله مونږ تم پته نشتا ډیر د لری سره جنگيږي ډیر بہادری سره جنگيږي یا رسول الله قتل عام یو کو په کافرو کې خو پته نه لګي مخې پټته چې دا څوک دی پدې کې زما محترم یو گزار فساد رضی الله عنه باندې ولګیدو او دا اسنه پړ مخې را گزار شو او چې کله را گزار شو وزمکه پروت ته صحابه ته نګیر چاپیر شو خو چې وی قتل یا رسول الله دا فساد رضی الله رسول راغی وې د واده شپه او د واده د سامانونو د پاره چې کوم نه بازار ته تلو دا وګورئ مینه ته وګورئ محبت ته وګورئ سعد رضی الله عنه بار تپوس کوي الله رسول چرته دی صحابه ولا الله رسول راوستو یا رسول الله رسول د سعد سر اوچت غو خپل غیږه کې دومره مبارک سر د نبی علیہ السلام په غیږه کې پروت دی او سترګو کې اوښکې دي او سلګو جاړي یا رسول الله تا ته خو پته ده که نه چې زما د واده شپه وه یا رسول الله زه خو داسې ولګېدم چې زه بچ کېدو والا نه یم زه به اوس شهید کېږم یا رسول الله زه د رنګه تور ومه زه بدصورته ومه د دنیا خلکو ما له رشته نه راکوله چا ما سره خبرې کول نه غوښتل چا ما سره خوراک کول نه غوښتل یا رسول الله دا تپوس کوم چې د جنت حورې به مې ځان ته پرېږدي که نه یا رسول الله دا تپوس کوم چې د جنت حورې به ځان ته پرېږدي که نه زما محترمو په دې کې الله د طرف نه دومره حورې په سعد رضی الله عنه باندې را غوټه شوي چې په دې کې هرې حورې ویلې سعد زما دی یو حوره اواز کوي سعد زما دی بله حوره اواز کوي سعد زما دی په دې کې د یو حورې پانځې ښکاره شو چې کله پانځې ښکاره شو دلته د سعد رضی الله عنه هغه بدن په ټوپونو شو هغه د جنت نعمتونه وکتل حورې وکتې شراب د پیو نهرونه د شرابو نهرونه د اوبو نهرونه زما محترمو د الله زیارت او حورې غلمان داغي روح په بدن کې زما محترمو په ټوپونو شو روح د بدن نه پرواز کوي انا لله و انا الیه راجعون سعد رضی الله عنه وفات شو رونو مونږ تیار نه یو رونو مونږ صرف ټیک ټاک پر خوستو ته تیار نه یو رونو مونږ صرف د نامحرمه زنانو نه خپل سترګې ښکته کولو ته تیار نه یو رونو مونږ صرف په توبې کولو کې مونږ ته ځان بدې ښکاري بیا په لوی قلعاګانو کې مضبوطو کورونو کې ناستو خلکو الله جل جلاله فرمایي اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ چې کله ستاسو مرګ یو پیر تاسو دروازې ته راغی بیا په لوی قلعو کې په مضبوطو بلډینګونو کې بیا نشئ بچ کېدی تمام محترم وګورئ ځان له مرګونه اجتماعي مرګونه لاشونه پراته دي او نن دا مسلمان د دې نه عبرت نه اخلي چې کم خلک د دې مړو جنازې له راغلي دي مړي زما محترمو چې څومره خلک په جنازه کې شریک دي د دې جنازې د شریک خلکو نه د مړو لاشونه زیات پراته دي کفنونه نشته قبرونه زما محترمو
کمیږي لګیا دی په یو قبر کې 3 او 4 ورچي دا مسلمان وی پروت په غفلت کې مسلمان ځان بیدار کا څنګه چې دنیا له اوخيار دین لزان اوخيار کا